ښه ملګری څوک دی؟ ښه ملګری هغه دی چې صالح انسان وي، د الله جل جلاله اطاعت کوونکی وي، د الله پاک اوامرو ته پوره تسلیم وي، د الله جل جلاله پر خوشحاله کولو باندې ډیر حریص وي، د ښه کار کولو باندې په صداقت او ایماندارۍ سره تلوار کوونکی وي، او د بد کار څخه په تقوا باندې ډډه کوونکی وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو او اهل سنتو سره مینه ولري. دوستی او دښمني د الله جل جلاله په خاطر وي. د ګناه او سرکشي څخه یې بد راځي. پرهیزګاره او پاک انسان وي. تل یې زړه غواړي د خیر کارونه په پټه سره وکړي، تر څو ورڅخه ریا ونه لیدل سي او په زړه کې بغض او حسد نه وي. ښه ملګری هغه څوک دی چې کله دی الله پاک جل جلاله هیر سي، دی یې درته په یادوي او د الله جل جلاله په اطاعت کولو کې در سره مرسته کوي. ښه ملګری هغه دی چې ستا په ښویېدلو او انحراف باندې نه خوشحاله کیږي، بلکې ستا په هدایت او سمېدلو باندې خوشحاله کیږي. ښه ملګری هغه دی چې تا پر ښه کار باندې امر کوي او د بد کار څخه دې منع کوي. ښه ملګری هغه دی چې ته یې د خولې او لاس څخه په امان اوسې. ښه ملګری هغه دی چې ستا په مقابل کې تندی ورین او خلاص وي، ژبه یې ستا په مقابل کې تل نرمه او د پیرزوینې څخه ډکه وي، زړه یې ستا په مقابل کې تحمل او پراخي ولري، لاس یې ستا په مقابل کې فراخ او اوږد وي، یعنی چې کله یې مرستې ته اړ کېږي مرسته درسره کوي. ستا په مقابل کې خشم او قهر کنټرولول او قابو کوي، ستا سره تکبر نه کوي، د ناروا کارونو او خبرو شوقي نه وي، تا ته په خیر رسېدلو او ښه ژوند برابرېدلو باندې خوشحاله کیږي. ښه ملګری هغه څوک دی چې په ښه کار در سره موافقت کوي او په بد کار در سره مخالفت کوي، چې کله درته ملامت سي خپله ملامتیا مني. ښه ملګری هغه څوک دی چې ستا په ملاقات باندې خوشحاله کیږي، ستا سره ملاقات ته یې ډیره تلوسوي، زړه یې غواړي تل در سره واوسي، کله چې ورسره مخامخ کیږي نو په محبت لاس درکوي. ښه ملګری هغه دی چې تا ته د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو په حاصلېدلو باندې زړه ښه کیږي، او چې تا ته یو مصیبت رسیږي خوا یې در باندې بدیږي. ښه ملګری هغه دی چې ستا اړتیاوو ته ګوري او ستا د عوایدو حساب نه در پسې نیسي. ښه ملګری هغه دی چې ستا چم نیسي خو چم در سره نه کوي.